سوال دا یو ورور کړی دی چې که چېرته امام خطا شي په مانځه کې او بیا دی د مانځه نه بعد مقتدیانو ته څه خبره وکړي داسې خبره چې هغه د هغوی سره تعلق ساتي نو په دې سره مونځ د امام ماتیږي او که نه واقعه د سره دې شوې ده وایي چې امام د ماسخوتن لمونځ 3 رکاته وکړو بیا یې سلام وګرځو نو خلکو ورته ووایي چې تا خو 3 رکاته لمونځ وکړو نو امام پاڅېدو چې دا 4م رکات وکړي خو د هغې نه مخکې هغه خلکو ته دا ووایي وی که څوک وروسته موږ سره مانځه کې شریک شوی یعنې 2م رکات کې نو هغه د خپل لمونځ پوره کړي مخې ته ځکه چې هغه اوس زموږ نه جدا شوی دی بیا دې موږ ته نه راواپس کېږي دا خبره چې ده وکړه دې سره د ده خپل لمونځ چې دی هغه باطل شو او که نه ځکه چې ده پکې داسې خبره وکړه چې د مقتدیانو سره تعلق ساتي جواب د دې مسلې هغه دا دی ګوره په داسې ټیم کې امام له پکار دی چې کله هم د هغه نه په مانځه کې غلطي وشي او دی سهو شي او دی خطا شي چې دی ډایرکټ لمونځ پوره کړي او مقتدیانو ته د دې ټیم کې تعلیم نه ورکوي چې داسې پکار ده او داسې پکار ده او داسې دا دی وروسته ویلی شي او په دې باندې یو څو دلیلونه دي یو خو دا دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر منځ کو او په منځ کې سهو شو خطا شو کمی یې پکې وکړو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم سلام وګرځو نو صحابه کرام وی یا رسول الله احدث فی الصلاة شیء یا رسول الله منځ کې څه نوی حکم راغلی دی څه چل شوی دی هغه ورته نه ولې څه چلو شو وی صلیت کذا و کذا تاسو داسې داسې لمونځ وکړو یا دومره رکاته مو فثنى رجليه واستقبل القبله وسجد سجدتين ثم سلم وی رسول صلی الله علیه وسلم ډایرکټ قبلې ته مخ کو او سجده سهو یې وکړه بیا سلام وګرځو بیا یې موږ ته مخ راوګرځو دی وی که مانځه کې څه شی وی یعنې نوی څه حکم الله رالیږلی نو هغه بیا ما تاسو ته بیان کړی وی تاسو ته ما د اول نه ویلو چې یاره مانځه کې دا مسله ده ولکن انما انا بشر زه انسان یم مثلکم ستاسو په شان انسان یم انسا کما تنسون زما نه هم خبره داسې هېرېږي لکه څنګه چې تاسو نه هېرېږي فاذا نسيت فذكروني کله چې ما نه خبره هېره شي ما ته رایادوئ بیا ورته دا طریقه وښو چې یو سړی په مانځه کې شکي شي دی به څه کوي مقصد زما د دې حدیث ته بیانولو هغه دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم اول لمونځ پوره کړو بیا یې مقتدیانو سره خبره شروع کړه نو طریقه دا ده چې کله امام خطا شي که نه او دله څوک تنبیه ورکړي چې یاره تا مانځه کې یا کمی وکړو یا زیاتې نو دله پکار ده چې لمونځ پوره کړي بیا دې د هغې نه بعد که مقتدیانو ته دې څه طریقه څه خبره څه حکم بیانول غواړي هغه دې د دې نه بعد بیان کړي او غالب ګمان دا دی چې دا امام په دې مسله باندې نه و پوه او ده چې دا خبرې کړي دي دا د جهل د لاسه کړي دي نو د ده دا ګمان چې دا کار به جایز وي او دا عذر دی او په دې عذر سره لمونځ نه باطلېږي او د ده نه داسې کار شوی دی چې کله ابو هریره رضی الله عنه اگر قصه بیان کړې ده رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر لمونځ وکړو نو 2 رکاته لمونځ یې وکړو ماسپښین یا مازدیګر 2 رکاته یې وکړو او بیا لاړ کور ته سلام یې وګرځو ولاړ صحابه کرام ورته هېڅ هم ونه وي بلکې خپل منځ کې هغوی دا خبرې وکړو لمونځ کې څه لنډ شوی دی الله به حکم رالیږلی چې لمونځ 2 رکاته شو ابوبکر او عمر هم رضی الله عنهما خو رسول صلی الله علیه وسلم ته چا څه نشي ویلی د هیبت د لاسه
نو بیا یو کس و چې د هغه د لاسونو اوږده و، هغه ته به صحابه کرامو ذوالیدین وي، د لاسونو خاوند. هغه په رسول وسلم پسې لاړ و، یا رسول الله ستاسو نه هیر شو که نه مونځ قصر شوی؟ هغه وایي نه مانه هیر شوي دي نه مونځ قصر شوی دی، څه چل شوی؟ وایي تاسو خو 2 رکعته. بیا رسول وسلم معلومات وکړو صحابه کرامو ته، او رسول وسلم مخکې شو بیا او 2 رکعته مونځ وکړو. دې ځای کې ګوره صحابه کرامو خبرې کړي دي، هغو ته خو ښه یقیني پته و چې رسول وسلم 2 رکعته کړي دي، هغوی پسې بیا خبرې مو کړې مونځ لنډ شوی دی او نورې خبرې به هم کړي، هغوی ته یې د مسلې حکم نه و معلوم، نو ځکه د هغوی مونځونه باطل شوي نه دي. نو غالب ګمان دا دی چې د امام هم په دې مسله نو پوه او د هغه به دا سوچ و چې دا قسمه خبرې چې زه مقتدیانو ته د مونځ مسله ښیمه دا به جایز وي، نو د ده مونځ باطل نه دی، مونځ به انشاءالله هغه صحیح. والله اعلم.